ګرځولو او په کلي کې په داسې غم اخته وم یارانو په کلي کې په داسې غم اخته وم یارانو مدام به مې د ځان سره یو ښکلی ګرځولو په کلي کې په داسې غم اخته وم یارانو او مدام به مې د ځان سره یو ښکلی ګرځولو او چې موږ سره دې ولیدو امیر صاحب نو کافر شو چې مونږ سره دې ولیدو امیر صاحب نو کافر شو او په خپله به دې څومره نازولی ګرځولو چې مونږ سره دې ولیدو امیر صاحب نو کافر شو او په خپله به دې څومره نازولی ګرځولو او دا بصر صاحبه دا اوس چې په کوڅو کې لیونی لیونی ګرځي دا اوس چې په کوڅو کې لیونی لیونی ګرځي ای دې ښکلي به ځان پسې ټول کلی ګرځولو دا اوس چې په کوڅو کې لیونی لیونی ګرځي ای دې ښکلي به ځان پسې ټول کلی ګرځولو او هغې ویل که چېرته د پیغور ویره مې نه وی هغې ویل که چېرته د پیغور ویره مې نه وی او کاروان به مې په خدای چې لاس نیولی ګرځولو نو څو شعرونه نور وایم د سر صاحب په اجازه باندې چې دومره بېمینې وو چې مونږ به ښکلولو کاڼي دومره بېمینې وو چې مونږ به ښکلولو کاڼي او مونږ به د زړه په ځای سینو کې ګرځولو کاڼي او دا سړی یار د لیونو غوندې خبرې کوي دا سړی یار د لیونو غوندې خبرې کوي دا سړی وایي چې دې خلکو به خوړلو کاڼي دا سړی یار د لیونو غوندې خبرې کوي او دا سړی وایي چې دې خلکو به خوړلو کاڼي او مونږه د خدای نه هم غوښتنه په دې ډول کړې مونږه د خدای نه هم غوښتنه په دې ډول کړې او د زیارتونو په چیرړو کې مو تړلو کاڼي په موده پس راغله او ویې چې ما پېژنې په موده پس راغله او ویې چې ما پېژنې او چې په جولو کې به مونږ دواړو ټولولو کاڼي زمونږ د مینې د الفت ډالۍ څه دغه رنګ وي زمونږ د مینې د الفت ډالۍ څه دغه رنګ وي هغې به ما به هغې ته ورکولو کاڼي زمونږ د مینې د الفت ډالۍ څه دغه رنګ وي هغې به ما به هغې ته ورکولو کاڼي او کاروانه څنګه لیونی وخت و یادېږي درته انسان خو څه کوي په حال مو جړېدلو کاڼي عابدین مومن